مسلمان ناصر خو یوه قبیله ده بیا د ناصر خپله اولاده ده اوس دا پوښتنه پیدا کېږي چې دا ناصر ته دا نوم څنګه د کومې خوا ورته راغلی چې ته باندې دا ناصر نوم کېښود بیا وروسته زه دا قبیله جوړه شوه اوس دا چې یو شی دی زه درته یم چې د ده پلار درخی نومیږي د درخي ورور توخی ده غوږ ماته نیسي اوس په دې کې د درخي دوه زمن دي اوتک او ناصر نو دا اوتک داسې یو نوم دی چې هغه معنا به ډېره سخته ته باسي اوس دا ناصر چې ده دا ناصر بیا داسې عربي معنا یې دا چې دا مددګار ته ویل کېږي نو دا نومان خو له هغه وخت له روحاني نوم ښوول کېدل یا د هغه وخت له خلکو ښوول کېدل اوس ګومل یوه دره ده د ګوملې نوم اوس هم په ښځو کې شته پخوا هم تېر شوي دي په خروټو کې هم ډېر پخوا ګومل ښځې تېرې شوي دي په ناصر کې هم په شماخیل کې هم تېرې شوي نستر یوه ونه ده بادام یوه ونه ده بادام یې بولي بادام سړي نوم هم ده دا یو چا نوم ورکړ معنا یې مددګار ناصر بابا درې زمن یو تور ده یو سپین ده یو سور ده تور بابا د درابڼ په غرب کې د کسي د غره د درازنده په حصه کې پخه کمره پې جوړه ده تور بابا پې لیکلی د دې خپله زیارت ته ورغلی او سپین چې ده د غویلري په حد کې ده دا د سپین نوم چې ده دا د سپین د نسل وه دا مځکه د موږ وه سور لیکه چې کوم ده هغه د ګومل په حدود کې و په سروکي په حدود کې دی سخته چې پیلن د مسودو یا د وزیرو په لارې کې دا د پخوا د دوی ذاتونه چې په ګومل کړو نو دا د غلجیو ډېر ساخونه په دغه لار کې زه صرف د ناصر تا پوښتنه راجع وکړه زه دا بیان تاسو ته واضح کوم نو سخیل نصرای کلاچای بن تارن بن ناصر بابا دا د جمعخان له کلمې نقطې څخه زنګي خیل ناصر ده د درابڼ د دیر اسماعیل خان اوسېدونکی و زموږ د نیکه د زمانې د وخت سړی و هغه دا خورشید لیدلی و نو یې خود جدیت ورسره هغه کړی و چې په خورشید کې په ډېرو پښتنو کرلاني او په نورو او په زموږ په ټولګیو یې ډېرې بدې خبرې لیکلې وي په خروټ یې هم لیکلي دي په ناصر یې هم لیکلي دي هغه یو ضدیت ته د موږ او د هغه سره په ساندو میخیل هم مقابله سره کړې ده ګنډپور د شیر محمد خان نواب ملګري وو لودیان غلجیان په بله خوا او بیا دغسې د مختصر زه در یادومه د هر بر ټیکا په 1848 کې سیکانو دپاره انګریزانو فعالیت کاوه دغه ټوله علاقه د درابڼ د دیر اسماعیل خان د بنو تسلیم کړ ناصر نه ورته تسلیمېدو داسې لیکلي دي چې آزاد خان له موږ سره مقابله وکړه ټیکه چا اخیستې وه کالو خان ګنډپور د شیر محمد خان چې کوم خورشید جهان یو جوړ کړی دا یوه کورنۍ ده دې اخیستې وه دې ظلمونه کول اوس راځه په سپین او تور او سور کې خو زه درلم د ناصر چې د هغو قبرونه مې هم در وښوول بیا ناصر په سپین کې د سپین دوه زمن دي یو حسن ده یو داود ده داود خیل بولي حسن بیا زمن دی مندیزای مندای ملیزای او عثمان په عثمان کې بیا دوه زمن دي د عثمان دوه زمن دي یو مروت ده یو موسیزای ده بیا د مروت دوه زمن دي یو نسو ده نسوخیل یو عمرزای ده د نسوخیل غوټې پښې ده د کمال خیل نعمت خیل چې بوري خیل یې پیاوړي یې پسر ده د دوی د نعمت خیل او خیل بیا د عمرزي دوه زمن دي یو زنګی ده زنګي خیل او یو هغه ډېرې پښې د زنګي خیل هم او بل یې بیا انس ده د انس دوه زمن دي یو یحیی ده یحیی خیل یو یې سید احمد ده د سید احمد درې ښځې دي د یوې ښځې یې ظلم ده
ظلمځایه بولي. د بلې ښځې بنو ده، بنو خیل یې بولي. د بلې ښځې 3 زامن دي، پړنګی، دولنګی او مرک. مشیري د مرک وه چې له عمره راتله په انس باندې، بیا په سید احمد باندې، بیا مرک ته راغله. مرک د نادر افشار په وخت کې د ده دا پړنګی دولنګی دا ټول تباه شوی ده. مرک هم ډېر ضایع شو، زوبر شو. بیا د کندهار په آخري جنګ کې په 1938 کې چې محاصره و کندهار د نادر افشار لپاره، نور قومونه هم ضایع شوي دي. خو زه خاص د ناصر په حصه کې ستا پوښتنه راجوړ. بیا په مرک کې بیا 4 زامن دي، د 2 ښځو دي. د اولې ښځې یې جلال او درال ده. د درال 2 زامن دي، یو څلاک ده څلاکیل، یو عنبر ده چې بارخیل یې نسل. او د دا بلې ښځې یو عباس ده، یو اصغر ده. عباس په یوه د نادر افشار دا چې زه درته یم په ځینو ځایو کې کمزوري ورله، ضایع شو د مرک ډېر هغه ورونه او ورېرونه، یا دا د مرک نسل، ځکه خو دا د ده په نسل کې کښته جنګ راغلی دی د اعظم خان. د مرک په نسل کې چې جلال یې زوی ده، د جلال بیا معروف زوی ده، د معروف بیا اعظم خان زوی ده. د اعظم خان په وخت کې دا جګړه راغلې ده. په دې وخت کې پړنګی دولنګی او دا نسلونه ټول تباه شول. ځینې چې پاته وو او په لاس ورغله هغه یې له سیداله سره کابل او ایران خواته فرار وي. اوس یې هم دا نسلونه جوړېږي، یو د دې پړنګي دولنګي او د مرک د ځینو شاخو. نو ظلم چې و، د ظلم پلار مړ شو، بیا دی کم و، له بنو سره یې ژوند کاوه. بنو خیل سره یې وخت تېراوه. مرک چې و مشر و، د مرک پلار سید احمد هم مشر و، مشیري و. بیا دلته ما درته وویل چې د نادر افشار جنګ چې راغی په 1938 کې کندهار ټول ضایع کړ. سیدال خان دوی سترګې وڅېدې، دوی د لښکرو یې مرګ وکاوه، محاصره شو کورونه. بیا دغه کورنۍ تباه شوې، ورکې شوې له موږ څخه. د اعظم خان لښکر چې ورغی د ګوملي، دا هم په شوبار باندې ختم شو. هغه پاته خلک چې په ګومل باندې موږ وو، هغه تر اوسه وو. هغه څوک اوس په دوکۍ پراته دي، څوک په لورلایي پراته دي، څوک په کوټه پراته دي، څوک په دیر اسماعیل خان پراته دي، څوک په زابل پراته دي، څوک په اپیجي باندې په ژوب باندې پراته دي. دا په مختلفو ځایو باندې بیا چې دوی سره ولاړ.